او په اندامو باندې شکر ادا کول چې کم مال او دولت الله تعالی درکړی دی خدا نه خواسته هغه مال او دولت د الله تعالی په مقابله کې نه استعمالول. بیا د الله تعالی دا نعمت در څخه اخلي. تاسو ګورئ یو سړی د خپل کور پیردار وټاکي، هغې ته توپک په لاس ورکړي، هغې ته تنخوا ورکوي، ورته دا کور به د دشمن څخه ګورې او دا توپک او دا مال او دا تنخوا د دشمن د مقابلې دپاره ده. لیکن که د کور مالک د کوره راوځي او دا پیردار پر دې مالک باندې دا نوشه برابره کړي، نو بیا هغه مالک دا پیردار د دې خپله درب سي اخلي، بیا هغې د خپلې تنخوا څخه محرومه کوي، بیا هغې د خپلې پیردارۍ او د خپلې نوکرۍ څخه باسي. نو کم سے کم چې الله تعالی کم نعمت درکړی دی هغه نعمت د الله تعالی په مقابل کې نه استعمالول. بیا خو الله تعالی د دې نعمتونو څخه سړی محرومه کوي. الله مال او دولت د څه دپاره درکړی دی چې زما رضا په پیدا کا او زما جنت په پیدا کا او خپل زندگی ضروریات ور باندې پوره کا. لیکن ته هغه مال او دولت ورسې په دنیا کې د فحاشۍ اشیا او د سروز محفلونه او د ګناه ترتیبونه او چې په کوم شی باندې الله تعالی ناراضه کیږي د الله درکړی نعمت د الله تعالی په مقابل کې پر هغه شی باندې استعمالوي. حضرت موسی علیه السلام کوی تور ته روان دی، مالدار په لاره کې تمنا وکړه، ورته الله ته وایي چې دا زما مال او دولت نور باندې بند کوه. او مسکین بیا حضرت موسی علیه السلام ته وایي چې الله ته دا وایي چې فرمایي یو سره اپراخ کا. حضرت موسی علیه السلام چې کله پر ګوی تور باندې د الله تعالی سره راز و نیاز کوي، چې کله د هغې خواڅه راځي مالداره ته وایي چې د الله تعالی مې دا پیغام راوی، الله تعالی وایي ته شکر بند کا چې د انسانانو سره کوم احسان کوي هغه بند کا، مال او دولت خپله در باندې بندیږي. هغه مالداره وایي زه شکر څنګه بند کم، الله تعالی زما سره دومره احسان کوي زه شکر نه کوم ادا. او د دې مخلوقاتو او زما د لاسه سره تمع او تعلق وابسته سوی دی، زه پر دې مخلوق څنګه بند کم. حضرت موسی علیه السلام ته وایي چې شکر نسې بندولی، پر مخلوق یې نسې بندولی. الله تعالی وایي د لوړه طرفه پر تام نه بندیږي. هغه مسکین ته ویل چې کله هغې خپل پیغام پیش، هغې ته وایي د الله د طرفه مې پیغام راوړی دی چې ته صبر وکړه. بس هغې د خپل لنګ یو لنګ یې درلودی، هغه لنګ واګی په لاس ونیو، باره یې داسې پورته کوي ما ته یې څه راکړي دي چې زه صبر ورباندې وکړم. الله تعالی تیزه هوا ورباندې راوسته، هغه لنګ یې د بدنه ځینې پورته کوي، د هغې لس ودرېدی. دا معنا چې دا جنتی درې علامې دي. اذا اشکر علیه، اذا انعم علیه شکر، د الله پر نعمت باندې شکر ادا کول. و اذا ابتلی صبر، چې کله ابتلا او امتحان رالی پر هغې باندې صبر کول. و اذا اذنب استغفر، چې کله ګناه ځینې وسو پر هغې باندې توبه کښل. بس که سړی د جنت لایق ځان جوړوي او د جنت د نعمتونو مستحق ځان جوړوي. لنډه خلاصه ده چې د نعمتونو باندې د الله شکر ادا کول، د مصیبتونو په وخت کې صبر کول، او چې ګناه د څه وسي پر هغې باندې مغفرت او توبه غوښتل، دا د انسان دپاره د جنت استحقاق دی او دا سړی به د الله تعالی د جنتونو مستحق جوړیږي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو په دماغو کې د دې خبرو حقیقت راولي. واخر